دلائل الخیرات شریف مشایخ زمونگا اوا کابرین د چا په وساطت باندې چې دلائل الخیرات مونږ ته را رسیدلې دي او خصوصا پاکستان کې ګډ ګډ ته د هغې دا سند او دا روایت خور شوی دی نو پای کې د امام الشیخ المحدث والمفسر مولانا عبدالحق العبادی مهاجر مکی رحمت الله علیه ذکر خیر مونږ اوئی اوس دلته د هغه نه چې دا چا حاصل کړو او د دې روایت ورته اجازه شوی و مولانا الشیخ امام المجاهدین قطب الارشاد حضرت مولانا ولی احمد صاحب رحمت اللہ علیہ المعروف سنڈاکی بابا جی رحمہ اللہ تعالی داغ جوان باندی یوسو خبری کو حضرت مولانا ولی احمد صاحب رحمت اللہ علیہ پدوو نمونو باندی دیر یادی یو پسنڈاکی بابا باندی چې دا کلی نوم او دویم په تاریخ کې د په کوهستان مولا هم یادي چونکه مجاهد الکبیر دا انګریزي سامراج خلاف د يهودو د نصاراو خلاف حضرت مولانا سنڈاکی بابا رحمت الله علیه ډېر لوی جهادونه کړی دي حضرت مولانا ته الله ډېر لوی علم او عمل ورکړو تقوی ورکړی و جرأت او جذبه ورکړی و او دای سره ډېر لوی بہادر هم مولانا غلام رسول مہر د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه او داغه نه بعد د جهادونو یو خم مورخ او پوهه سره دی اغلی کلی تذکرہ مجاہدین کی تذکرہ مجاہدین دا کتاب دی چې حضرت مولانا ولی احمد صاحب رحمت اللہ علیہ د شیخ الہند د جہادی تحریک ریشمی رومال او د نورو جہادی کارونو یو سپایو او یو عظیم لیډر عدد ذکر بډیرو تاریخونو کې راغلي دي موږ مختصرا د حضرت رحمت الله علیه تعارف او بجنګلو وایو داستان سوات کې راه وفا کې او دارنګ یو کتاب علماء شانگل اور ان کی علمی خدمات کی دا حضرت تفصیلی تاریخ دے احوال و آثار حضرت مولانا محمد امین اور اغزی شہید رحمت اللہ علیہ جلدوم کی تذکرشت دے شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ ہم دا حضرت مولانا صاحب ذکر د شیخ الہند رحمت الله علیه په ملګرو کې کړی دی د دې نوم مولانا ولی احمد خپل او په کوهستان مولاو سنډاکی بابا باندې معروف والد صاحب نوم مولانا عبدالحمید صاحب رحمت الله علیه غالبا 1820 کی عیسوی 1820 عیسوی خواوشاده پیدا شوه تحصیل الپوری ضلع شانگله کې یو علاقه د سنډاکا برکله سنډاکای برکله د دې کلی ته نسبت د وجنه د سنډاکای بابا وای دلته دی ولادت شو پیدائش شو ابتدائی زندگی پیښور کې تیر کړي و تاکال کې انور زینو کې د دې پیدائش کې مختلف اقوال دي سو کوئی 1820 کی پیدا شوه دي سو کوئی 1831 کی پیدا شوه دي
د چې کله پیدا شو نو والد صاحب رحمت الله علیه وفات شو یتیم و دی د دې والدی محترمي بیا بل نکاح وکړه چې دا غي بیا دوا نور بچیو شو د یو نوم ابراهیم او د بل محمود ابراهیم سے وعدو کا ظلمه شو محمود او ولی احمد صاحب رحمهم الله دای نکاح نه وکړي وعده نه وکړي حضرت مولانا ولی احمد چنډاګئی بابا رحمت الله علیه ابتدائی تعلیم د خپل والد مولانا عبدالحمید رحمت الله علیه او د مولانا صاحب الدین عرفی کا کاجی بابا دین تعلیم حاصل کړو بیا په ځوانۍ کې چلا دومره پوخ عمر نو د تحصیل علم د پاره پیښور تراغه او تاکال کې اوسېدو بر تاکال کې مولانا محمد اسرائیل صاحب رحمت الله علیه نے ابتدائی کتابونه وې دغه طالب علمي دوران کې حجاز مقدس تلاړو سبحان الله حرمین شریفین ته الله توفیق ورکو او تشریف یې وړو 12 کالا یا سوار لسکالا التپات شوی سبحان الله هر کال به حج کولو د بیت الله شریف سبحان الله 1900 خواوشا د واپس خپل وطن تراوي د مولانا محمد اسرائیل صاحب رحمت الله علیه نے د فقہ کتابونه وی او د نور علوم و فنون دغه دوران کې پتاکال کې د جامعہ رحمانی بنیاد کې خو دا یو مدرسه وا اوسم شته اصل کې بعضی مورخین دا لیکلي دي چې دا حاجی ترنګزئی صاحب رحمت الله علیه جامعہ اسلامیہ بنیاد خو دا اسلامیہ کالج چې وته وي دیجه کې دیدا دا مدرسه وا اسلامیہ کالج او څنګه بنیاد د پر دا حضرات راغسته شیو چې دا بدینی مدرسه وی بیا التس خبر او شو جدي کې با عصری تعلیم وی دا انګريز دور دا اصلي تعلیم په نوم باندې خو باغی خپل خپل کارونه کول هغه وخت کې خصوصا او دغه دوران کې صدا سي نوري خبرې وشوي چې د صاحبانو په مزاج خرانه لې دغه دور وزیر یا گورنر امد عشو دی خفشو او د تقریب نه لاړل په دې پرې خو وتارس حاجی ترنګزئی صاحب فرمایل چې ماته د دې نه د انګريزي بوی راځي الاړ دینا مولانا رحمت الله علیه دا رحمانیه بنیاد د اورز باندې خیر سبحان الله په برتا کال کې چې دا مدرسه مو درس تدریس پم پکېدو او دین علاوه د انګريز خلاف د جهاد تربیت بم ورکېدل شو چا خلاف د انګريز خلاف جهاد وې دیتا چې د کفر او د کفر د نظام په مقابله کې وشي او د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کلمه اوچتش جماعت آزاد شي مدرسه آزاد شي اذان آزاد شي حج آزاد شي عمره آزاد شي شعائری دینیه آزاد شي مسلمانان په امن شي بلکې مطلق انسانیت په امن شي د ظلم روکتام شي دغه جنگ چې وی دي ته جهاد فی سبیل الله ویل شي نو حضرت مولانا په هندستان کې تعلیم حاصل کړو بعض علماء کرام فرمایي چې د دارالعلوم دیوبند ابتدائی زمانہ کې هغه ورځو کې د مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه په شاګردۍ کې هم راغلو سبحان الله ان ذکر کړی
دا سی روایات مشتا چې حرمینو تکرتلو نو په مصر کې جامع ازهر کې قاهره کې او سمرقند کې هم سبقونه ویلي که پیدل تلیو دی حج سبحان دا سی به ایران ته لړل ایران نه بیا هغه ملکونه الشیخ امام المجاهدین قطب العصر مولانا ولی احمد رحمت الله علیه دا د سوات ریاست چې اسلامیو او دلته اسلامی نظامو دا د حضرت مولانا د جهاد برکات دی سبحان الله شیخ الدلائل مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه نے د دلائل الخیرات شریف ایجاد حاصل کړ او د نور علماء نے علمی استفاده کړی دا او دین علاوه د خواجہ معین الدین چشتی رحمت الله علیه په خانقاه کې سلور میاشتې قیام کړو چې لې وستیو ابداء الکبد کې دا ذکر دی د حضرت اقدس شیخ المحدثین مولانا فضل محمد یوسف زئی صاحب رحمت الله علیه په ژوند باندې یو عالم کتاب لیکلی چې حضرت سنډاکای بابا رحمت الله علیه په سلسله قادریه غفوریه کې د امام المجاهدین حضرت الشیخ مولانا نجم الدین صاحب رحمت الله علیه سره بیعت کړو عرف اډې صاحب رحمت الله علیه او هغه ته خلافت هم ورکړو سبحان الله نو د تعلیم شو او د تصوف او تربیه شو د حضرت نامور خلفاو کې او مریدانو کې امام المعقولیین شیخنا شیخ مشایخنا حضرت مولانا خان بہادر المعروف مارتون بابا جی رحمت اللہ علیہ حضرت اقدس مولانا محمد قمر صاحب عرفی جری صاحب او دارنگی پا آخر دور کی دا اغت شاگردانو مریدانو کی خلفاء کرامو کی یو مشہور و معروف ہستی نابغت العصر امام الاولیاء حضرت مولانا سید محمود سندل بابا رحمت اللہ علیہ دیتا دا حضرت مولانا ولی احمد صاحب رحمت اللہ علیہ فیوزات و برکات و نڈے رہی سمیل اولا او دا حضرت سندل بابا جی رحمت اللہ علیہ دا برکتا حضرت صاحب او داغی سلسلی تا کافی شہرت ملوش حضرت مولانا محمد قمر صاحب عرفی جری صاحب هم دی خلیفہ ہو چه صاحب کشف و کرامات او مستجاب الدعوات بزرگو او دا حضرت الشیخ مولانا فضل محمد یوسف زئی صاحب رحمت اللہ علیہ پیر و مرشد حضرت مولانا فضل محمد یوسف زئی صاحب اولا سے بخاری تک ټول کتابونه دارالعلوم دیوبند کې ویلو سبحان الله نو قرین قیاس تعالی چې دام د سنډاګي بابا رحمت الله علیه په مشوره باندې التتل صاحب د ابداء الکبد لیکلی او مولانا فضل محمد یوسف زئی صاحب حضرت اقدس فقیه العصر مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی حضرت اقدس مولانا مفتی محمد رفیع صاحب عثمانی دامت برکاتهم استاد مولانا محمد قمر صاحب دلوی ولی الله فقیه اغم د حضرت سنډاکای بابا نا دلائل الخیرات شریف اجازت اغستو مولانا محمد امین اور اغزائی شہید رحمت اللہ علیہ لکلی دی مقالات امین کی چیوزل دا عرب سا علماء شیوخ رالل سوات تا مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ خواتا او ته ارزو کو چې مونږ ته د دلائل الخيرات اجازت راکا مونږ ته په خوب کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویلی دي چې دا طریقه د روایت زما ډیره خوښه ده موږ سره چې کومه طریقه د حضرت سنډاکای بابا جی رحمت الله علیه انداز د دلائل الخيرات دا موږ چې کوم چاپ کړی دا د مارتون بابا رحمت الله علیه هم د مولانا فضل محمد سواتی صاحب رحمت الله علیه حضرت الشیخ
استاد الکریم مولانا مغفور اللہ صاحب دامت برکاتہم اور حضرت الشیخ مولانا فضل ودود حقانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت الشیخ مولانا عبد الودود حقانی صاحب دامت برکاتہم، د نور ډیرو لوی علماء او اولیاء کرام دا طرز دی. حضرت شنډاکۍ بابا جی رحمت الله علیه د دارالعلوم رحمانیه بنیاد په 1912 کې خو په تاکال کې سن 1912 کې ادا بیا ډیره مشهور شول لري مسلمانانو خپل بچی را لېږل او دلته داخلول. حضرت شنډاکۍ بابا جی رحمت الله علیه دی مدرسې بنیاد چونکې د انګریزانو خلاف خو دیو جن انگریز حکمرانانو د پردا مدرسه ډیره باعث تشویش و، لیکن حضرت بابا رحمت الله علیه خپل دعوتی اصلاحی سرگرمیانی د دې مدرسې نه چلولې دارالعلوم رحمانیه نه واعظ او نصیحت به کو عوام او خلق به د غلطو کارونو باندې کول او د الله د احکام طرف ته به رابلل. په زرګونو کسانو دی په مبارک لاس باندې توبه استو او بیعت کړل. انګریزانو فیصلو کچې دې گرفتارو د دې پروګرام د لاندې انګریزي حکامو پورا تاکال لګیر چاپیر توپی دا فټ کړل یو وخت او خلکو ته وی دا مولا صاحب مونږ ته حواله کوي د تاکال خلکو ته الله جزای خیر ورکړي. هغه وی مونږ هر قیمت ادا کولای شو، لیکن دا خپل مشر مونږ انګریز ته پلاس نه ورکو. خو لیکن حضرت بابا جی رحمت الله علیه دا فیصله وکړه چې زما د وجه نه خون خرابه کیږي او دا بے گناہ خلق مړه کیږي، نو زه به دې ځای نه هجرت وکم. نو هغه بیا د پیښور نه سوات طرف ته هجرت وکړو. دا غالبا سن 1913 کې دا هجرت شوی والله تعالی عالم. ہندوستان کی تعلیم حاصلول نه بعد درې کاله حضرت مولانا ولی احمد صاحب درس هم کړو. لکونو خلقو د دې په لاس باندې توبه استوا او د مریدین او شاګردان او متعلقین لکونو ته رسیدلی. سبحان الله. د حضرت مولانا شنډاکۍ بابا رحمت الله علیه بنیادی مشغله جهاد فی سبیل الله. زګداد حاجی ترنګی صاحب رحمت الله علیه ملګرو او دې دواړو د هندوانو سکانو خلاف او د انګریز خلاف په هر محاذ باندې jihad کړل. مولانا ولی احمد صاحب د شیخ الهند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت الله علیه تحریک ریشمی رومال سره وابسته او دا غي لیفټن جنرال دارنګي یو تحریک جنود ربانیه خدای فوج ایکم شریکو د هندوستان په ازادۍ کې هم حصہ غستلا. استاد محترم فقیه العصر حضرت مولانا مفتی رضا الحق صاحب دامت برکاتهم العالیہ یو مضمون کې لیکلي چې شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه یو ځل په درس کې طلباو پښتنو ته او فرمایل چې تاسو شنډاکۍ بابا جی پیژنئ؟ خلکو وی او مونږ پیژنو. دارالعلوم دیوبند کې حضرت مدنی صاحب طلباو ته بیا او فرمایل چې خپل نوم یې سره یې خپل نوم خو نه راځي، بس په بابا جی صاحب مشهور دی. وی خطا سو سیدو بابا پیژنئ؟ و یو پیژنوی نو خپل نوم یې سره یره جی خپل نوم خو نه راځي. وی فرمایل چې تاسو اډې صاحب رحمت الله علیه پیژنئ؟ یو پیژنوی خپل نوم یې سره یره جی خپل نوم خو نه راځي. استاد صاحب لیکلی مولانا ولی احمد او شیخ نجم الدین او مولانا عبد الغفور سواتی رحمت الله علیهم دا درې واړه د جهاد د جنگ آزادۍ عظیم مجاهدینو
او علماء دیوبند سره جوور تعلقاتو او درې واړو جهاد کړي او درې واړو ودونه نو کړي دا سه په جهاد کې منهمي سبحان الله یا حضرت مدنی سے فرمایل چې ها سرنا کوي بابا پیجن نو مینځ دي د خپل نوم مولانا علي احمد صاحب او چې سیدو بابا پیجن نو مینځ دي دا خپل نوم عبدالغفور صاحب رحمت الله علیه یړې سے پیجن خپل نوم مینځ دي هغه نوم نجم الدین رحمه الله تعالی نو دا حضرت اقدس مولانا ولی احمد صاحب رحمت الله علیه د ډیرو لیو کراماتو فیوزاتو برکاتو خاوندو سن 1902 کې د اورنګزیب خان چې د دیر نوابو د اغی لخر ته شکست ورکړ او اهلیان دیری دغه نواب د ظلم نه آزاد او دغه وګت تاریخ دی زه مفصل د نشم ویلې خو مختصر ویم بیا د اغین رستو سید عبدالجبار شاه صاحب د سواد بادشاہ مقرر کو د سید عبدالجبار شاه نیکه سید اکبر شاه ترمذی د سواد بادشاہ تیر شو انګریزانو چالو چلو او د دې مقابله کې سیدو بابا رحمت الله علیه نو سه میا ګل عبدالودود راو درو اي چې ته د دې لایق چې په دې بادشاہ کې دا سید عبدالجبار شاه خو د دې ځای نه دی او یو سیاسی چاله استعمال کو نو حضرت مولانا ولی احمد رحمت الله علیه 1917 کې د حالات د نزاکت د وجنه دیو جرګي په وساتت میا ګل عبدالودود بادشاہ مقرر کړ لیکن رستو میا ګل عبدالودود د انګریزانو سره ملو شو دیو جن سنداکای بابا جی رحمت الله علیه دا غزه نروته بیا په سالارزو کې اوسېدو کله چې سید عبدالجبار شاه د سواد بادشاہ نو سنداکای بابا شیخ الاسلام د مسلمانانو د ملک وی عالم ته وي نه یو عہده وا اوس خور مولا شیخ الاسلام دې لګزان چوالي ارچا سره شیخ الاسلام لګلی نه دی په خندار دی وخت کې شیخ الاسلام بیخي نشته مسلمانانو پیژنې نه چې مسلمانانو مشر علم بسنګ شي لوی عالمان شته بزرگان دي خلک دي خو شیخ الاسلام عہده اصطلاحا نشته دغه اسلامي نظام نشته نو دا اسلامي نظام وزکه شیخ الاسلام حضرت مولانا صاحب رحمت الله علیه دیو جن سرناکای بابا جی رحمت الله علیه د انګریز خلاف ډیلوی جهاد وکړ او نواب دیر تم شکست ورکو او خلکو سره احسانات وکړ په هغه دور کې د مولانا ولی احمد صاحب رحمت الله علیه سره شپېته شیخان ګرځیدل ار یو سره ترینا تریټو پاکو د انګریزانو ناغستیو په غنیمت کې سبحان الله اخو دی مولا نو لکه ځان چوالو او د خلکو د امن د عزت د حفاظت د پاره ډېر لوی اقدامات کړو دارنګ اصلاح د معاشري کړي اخلاق اعمال کردار خلکو له نکاحونه کول او د مظلوم مرسته به کوله د حضرت بابا جی رحمت الله علیه ډېر کرامات مشهور دي یو ځل حضرت رحمه الله تعالی حج لدلو پیاده نو دا علاقه یو سړی دا روایت کوي چې کله موږ مدینه منوره ته نږدې شو یو ځنګلو موږ سره قافله او نور کسان مو ما ته بابا جی وی چې دا نور خلک رخصت کا زین نږدې دیو د ممکړه اوس کدی اشاره دی په موږ باندې بدګمانه هیږي نور مخکې ولې نه جدي او زه مخکې لا نظم ځکه ما ته چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام
اجازت نه کړې نو زه مدینه منوره ته نه داخليږم رسول الله صلی الله علیه وسلم بخوب کی دې ته ارشاد فرمایلو نه دا څه وشو چې زراله مده خلکو ته مې رخصت ورکو چې تاسو دغه مخامخ عرب دي او بدی ورشي خو زه خفاوم چې دا باباجي دی ځنګل کې ولې پاتې شو ځکه ماران لړمانان درندگانم ډیرو او د خوراک سکاکم مونږ سره څه تنظیم نو یو ورځم نهره تیره وبم نشتا خوراکم سے نشتا په سبا زه صحیح کما دما دا رنگ داسې یړو راته وی دا رنگ دې داسې بدل غوندې دی وي ما چې او جی ډېر زیات تګې ما دی ما ته فرمایل چې ما ته ولې نه وې اېدا سي لاړو فاصله کې د وړاندې شو دعا وکړه چې یا الله ته خالق او مالک او رازق ذات تا سره هیڅ کمې نشته یا الله زما د عملګری ته ګیره او ته د اوبو تنظیم وکړي وی واپس راغی دا دعای ما اورېدله را دې چې هلته یو چینه ده دونه خوږې اوبې دي او یخې چې زما په دې قدمونو باندې لاړ شي څو قدمه چې لاړ شي نو راوبرسي وایي چې کېناستو دی زه لاړم چې مې کته یو ډېره زبردسته خواږه او مزیداره چینه ده سبحان الله اوبه مې وڅښلې وایي مخکې څو ځل دې ځای ته زه راغلی وم چینه نه وه بیا چې دا مې وکتل نو زه ډېر زیات حیران شوم راته چې بل څه خدمت خو به نه ما ته چې باباجي وګې شوی ما ته وی چې اس فکر ما کوا الله بهتر رزق ورکوونکی دی ودا سي سر ټټ کو خاموش به ما ته فرمایل چې ست دړ شوی دی ما ته چې پولو و سرکړې چرګ په پرودي دا د پښتنو ډېر مرغوبه غذا وا مخکې دور کې بس دا ډېر غټ نوم اوس هم شته اوس هم ویلی ومغه ده کدا څنګه ده تاسو څنګه خلک اوپر علي سبحان الله نو ما ته وی چې بیغم اوس بے فکر اوس دا ساده په سر واچولو او الله جل جلاله ته زاری شروع کړ الله پاک جل جلاله ته پزاره شو زم سر می ټیټو د حضرت بابا رحمت الله علیه سرم ټیټو یو سات باندې صادر لري کو چې مې کته یو دسترخوان راخته شو زو مې او چې کولم کو یو زبردست قسم خوشبوئی تینا روانه شو سبحان الله ګرمي وریجی دی او په دې مینس کې چرګ سرکړې پروت دی سبحان الله وای ما چې دی بابا جی نه خوش نه بیلېګم دغه هډیر کمالات دي یو درې ورځې بعد راتوي چې ماته ارشاد شو مدینه منوره ته د داخله دوی بیا موږ لاړو مدینه منوره سبحان الله دا مولانا مسعود اظهر صاحب مدذله راه وفا کې لیکلي دا مولانا عبد الغفور نومې دی غالبا د روایت کوي چې موږ حرمینو کې 12 یا 14 کاله تیر کو یو باباجي چې بدجیب نه پیسې رېستي د سرو زرو ټکی وي او صدقه په تور به غریبانو علماء او طلباء ته ورکولي و یاړو ختمې دی باندې دا وزه حیرانو ما چې دا کوم ځای نه راځي یو ځل مسجد نبوي کې ناستو د ماسختن مونږ مو کو راته وی چې په عراق کې ډېر سخت جنگ دی او مسلمانانو سره ظلم کیږي زجیزو عراق ته ما ته چې بابا ته ډېر کمزور دی ضعیف او دا ډېر مزل دی راته چې پیغام شه ماته لنډلار معلومه ده چې ماسختن مونږ مو کوی داسې معروف لار نه بغیر په بل لار راشي صحرا باندې روان شو وې دې مخ کېو ازور پسیو ما
وې د سحر بانګونه ویلي چې مونږ یو آبادې ته داخل شو او ما ته وی چې دا جامع مسجد دی د بغداد ماسختن مونږ مسجد نبوي شریف کې وګو او د سحر د اذانونو په وخت کې موږ عراق ته را رسیدلی بیا دې ته طی المکان وي سبحان الله ای بابا جی په یو عظیمه جذبه سره په دې جهاد کې به ایسا واغشتا درته چې دا مخامخ مسجد دی جامع مسجد دی کې مجاهدین را جمع دي وای موږ هغه ته نه وته او بیا په جهاد کې حضرت مولانا صاحب رحمت الله علیه شریک شو مجاهدین سره او الله پاک مسلمانانو ته فتح ورکړل یو مجاهد راو جی یو سو جرنیلان دي د انګريزانو هر نه مني او هغه یو کوټه کې بند شوي دي مورچه شوي دي او مونږ له چل نه لري ای بابا جی ول خپل توره ورکوي چې دا والا او اته دی او کدولس دی او کشپاک دی هر سوچ دی پدی به حلاله و اذا توره چې د لاس کیونی ولا په مکه توره باندې هغه انګریزي جرنیلان مردار کړل او ټول میدان فتح شو دا دی کرامات د بزرګانو کرامت فعل د الله دی صادری کی پلاس د ولی الله د الله جل جلاله اختیار دی نو زما عزت منو دا حضرت مولانا ولی احمد صاحب رحمت الله علیه دی بیا وفات شو آخری عمر کې 1937 کې دی وفات وشو په کوهان کې او عمل ته د جنازه مو شو دفن دی سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي